ځواب صاحب یو څو بیا ته ویل چې وایي ورځې اوږدې وي او لیونۍ روژه دې ونیوله او خدای دې قبوله کړي چې نه روژه دې ونیوله. څنګه پیلوي تاسو د اختر ورځ چیرته ځئ چیرته نه ځئ که په دې راته موږ چې کامیاب ولسوالۍ کې د اختر څنګه لمانځل کېږي؟ اختر موږ خو چې ملا اذان وکړي په اذان کې الصلاة خیر من الله چې وایي چې مونځ بهتره دی د خوب نه. وی لاشه دروازه یې لکه نو ما ورته وویل چې وا لکه غرق شي زه خو حجرتي قاتل یم ما باندې دروازه یې لکه هر څه مې خطا کړه ولاړم یاره یو 50 نفره راپسې راخوشي وو چې خیر دی راجا خیر ما ویل چې نه ما تمثیل نه وته کنه نه نو دا خو مال ته بې عزته کې ما کنه ولا اختر پر موږ ترتیبات نیولم دي نو موږ مټیم پخ کړی دا جلوبیم پخ کړی دي نمک پاریم پخ کړی دی او لګیو کار درګردم روان کړی دي. اوس خو ډېر ښه اوس ډېر دغه راغلی دی سهولت راغلی ښه شوي دي والا خلک ډېر ښه شوي دي والا د دین نه ډېر اوس سلامونه د افغان لایف درنو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ ویاستئ. غلام اسحاق صافی هم راسره د کمرې په برخه کې بیا هم انجینر پاسون صدیقي صاحب ملتیا کوي. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ ته راغلی یو د هیوادوالو سره خبرې لرو. د اختر اړوند یوه ځانګړې اختریزه خپرونه به تاسو ته وړاندې کوو. راسره پاتې شئ ملتیا وکړئ. راځئ چې هیوادوال څه وایي د اختر لپاره څه تیاری لري څه ترتیبات یې نیولي دي. راسره پاتې شئ نورې خبرې به انشاءالله په پروګرام کې وګورئ. ملتیا وکړئ راسره. راځئ بخیر.
دوستانو را سره اوسئ او ملګری ولاړ د سره خبرې کوو ګمان کوم سودا ته راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره خاص خیرت ساتیر ته انشاءالله. نوم څه وروره؟ محمد اکرام ساده. محمد اکرام ساده. څنګه راغلی دلته؟ سودا لپاره راغلی یار اختر ورځ شپې دي ما سودا سودا دې وکړه؟ بس ان شاء الله اوس به کوم خوږه میوه دې واخیسته که اوس یې اخلې؟ اوس به اخلم ان شاء الله مټۍ کلچه او شیان به اخلم. څنګه د اختر لپاره ترتیبات څنګه دي کوم حساب روان دي؟ والله شکر الحمدلله بس تر دې مهاله خروجي من الله پاک خسته تیرې کو ترتیبات هم خره روان دي. اوس بل خره سوداګان اخلو ان شاء الله بس د اختر ترتیبات د خیر دینه بعد برابرو. روزي خو ان شاء الله خوندور روزي وي ان شاء الله خسته تیرې شو ماشاء الله خسته روزي وي. څه فکر کوي چې موږ تاسو درانه هیوادوالې څه مشکلات خو بني اقتصاد لنګاره په در کې وینه شو اقتصادي مشکلات خو بني د هیوادوالو لپاره د اختر سوداګانو کې ستونزې ریټونه زیاتوالی نو بس الله د خپل رحم وکړي لږ حالات خو یو څه ناڅه ګډوډ دي خو زه الله پاک دې خپل رحم وکړي او ان شاء الله ښه به شي. بس دا هم چې دی یو وخت پورې به ان شاء الله بیا به الله پاک به ورحم وکړي تر څو چې د ملک کې امنیت راځي او تر څو چې د ملک کې قراري راځي ان شاء الله قرار به ټول ترتیبات به اسانه ان شاء الله وبشي. څنګه پیلوي تاسو د اختر ورځ چیرته ځئ چیرته نه ځئ که په دې راته موږ چې کامې په ولسوالۍ کې د اختر څنګه لمانځل کېږي؟ بس مونږ خو داسې دی ملګري دوستان ټولي کو کله چې د خیر د اختر اعلان وشي د اختر مونځ وکړو بیا ملګري ټولېږو یو خوا ته چکر ته وځو بس بیا په ګډه باندې پنځه شپږ ملګري ځو. دوستانو را سره اوسئ موږ نور دوستانو سره هم خبرې کوو. تاسې ویلې که څنګه چې نور خلک د ښارونو کې اختر لمانځل کېږي په ښاري سیمو کې د هغې سره توپیر شته که نه شته؟ په نورو ولسوالیو کې چې منظر کېږي لکه په ښار کې ښار سره د ولسوالۍ اختر څه توپیر لري؟ نو ولسوالۍ اختر خو داسې ده چې دا خو اطرافي سیمې دي د ښار خو د ښار ان شاء الله دونه فرق بنی خو دا اطراف دی او ښار دی که نه خو دونه فرق نشته ان شاء الله دونه فرق نشته. خوشحاله اوسه اوس په کې هیوادوالو څه پیغام لرئ څه ویل لرئ مهرباني؟ بس ان شاء الله دغه پیغام دی چې هیوادوال نه دا هیله کومه چې دغه اختر ورځ شپو کې دغه ډزو پټاکې دغه شی نه چې دی لږ دغه وکړي او دې نه خودداري وکړي او جنگ و شور باس ونه کړي کوشش وکړي یو وطنوال سره چې دی پوه شو مینه محبت باندې خبرې کړي اختر مبارکي وکړي باید سره خفه دي هغه به څه کوي او کوم وروڼه سره خپلو کې سره خفه دي باید لاړ شي او بل په خلا کړي او باید خوشحالي وکړي. خوشحالي ورځ دي کنه خوشحالي ورځ دي خفګان کول پکار نه دي. خوشاله سلام السلام علیکم. ډیره مننه تاسو نه کور ودان سلام مننه کو دورونه را سره اوسئ کوم ملګری که غږ وکړو نو هغه لږ رواني تکلیف صحیح نه و خفه نه شئ ځکه دوستان دې موږ سره خبرې کوو را سره پاتې شئ راځئ صحیح ده که نه؟ دوستانو را سره مشر ولاړ دی او سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر راغلی. خیر اوسئ. نوم دې څه دی؟ نوم مې غلام نبي امرخیل. امرخیل صاحب. امرخیل صاحب سال دی ښه انشاءالله؟ شکر الحمدلله. روژې په خیر روانې دي؟ الحمدلله. څه ستونزه خو نشته؟ نه. موسم ښه موسم دی؟ ښه موسم دی پسرلی. اختر لپاره ترتیبات څنګه روان دي؟ ترتیبات شکر نوی حکومت دی امنیت دی برقرار دی پوه شوې خدای دې قلاري راولي د ټولو مسلمانانو پکې خیر دی. اختر د پاره څه دي کړي څه ترتیبات کړي اختر څنګه لمانځل کېږي د کامې ولسوالۍ کې په دې رابطه کې راته ووایئ. دا اوس خو نوی حکومت د نوي حکومت نه موږ راضي یو فضل د خدای دی اسلامي بڼه لري غونډ حکومت د علماو لاس کې دی علما چې دي د دین ستنې دي زمونږ قبول دي مونږ خوشحاله یو. راځو دې باندې خبرې کوو چې اختر څنګه لمانځئ پیل له کومه ځای کوئ مانځه ته ځئ بیا د هغه نه وروسته کوم ترتیبات دي ستاسو؟ اختر موږ خو چې ملا اذان وکړي په اذان کې الصلاة خیر من الله چې وایي چې مونځ بهتره دی د خوب نه هغې وخت کې چې کېږو صاحب لامبو یو پیاله تریخ چای څښو چې دا د روژې تیزاب د منځه ویسو او بیا دوه رکعته مونځ کوو بیا راځو صاحبه مړو ته او دغو ته دعا کوو بیا اعلان کېږي جامع مسجد د کلی خوند کې مانځه دپاره ترتیبات نیسو او راځو او وروسته له مانځه نه چې کله مونځ وشي بیا څه کوئ کوم خوا ځئ؟ بیا ځو بیا چې کوم خپلوان وي بس هغوی ته مبارکۍ ته ورځو یو کلچه او مټۍ زمونږ خدمت دپاره تیار کړی هغه چې خورو او راځو بیا کور ته وو. ښه بعضې خلک چې سره مرور دي په اخترونو کې سره اخلاق کول څومره مهم دي؟ دا خو داسې قصه ده چې بي بي سي راډیو چې ده په سلو خبرو کې 15 خبرې صحیح کوي 15 دروغ وایي. دا مسلمانان چې دي
غون مریضان دي په سرو کې 15 کسان لیونیان دي پلار نه خفه کېږي مور نه خفه کېږي کار نشته دیړي نشته په دغه باندې هر څه ختم دي رازونو څه ویل لري لیدونکو ته څه وایي څه پیغام لري څه بیان لري زه خو دا پیغام لرم چې ټولو مسلمانانو دا روژه نیولي دا د خدای پاک یو رکن دی پوه شوې خدای دې خیراتونه او ثوابونه او منځونه اختر مبارکي هم خلکو ته وایي چې هغه د او د ټولو اختر دې مبارک اول مخکې نه که نه د غلام نبي امر خیر اختر مبارکي چې ما ډېر ټیټ روژې نیولي ماشاءالله او دا صاف و تکلیف هم لرم لیونیان یم دا مې دا مراسم ډېره په فضا کې خوشحاله تاسو نه مننه خدای کامیاب لره دوستانو را سره اوسئ نور دوستانو سره خبرې کوو د کامې په ولسوالۍ کې یو قلعه خان بازار کې ګورو چې د کامې ولسوالۍ کې خلک اختر څنګه لمانځي کومې تیاریان روانې دي او د اختر د لمانځلو دود د ښار سره او د ولسوالۍ ترمنځ توپیر څه دی را سره اوسئ راځئ دوستانو بیا هم را سره اوسئ ورو سره خبرې کوو السلام علیکم علیکم السلام ستړي مشه په خیر را کور مو ودان څنګه دی روزګار ښه دی بیخي الحمدلله رب احسان دي شکرونه دي بیخي نوم دی والي لیدونکو دي نوم مې علایار صابر سلایار صابر صابر صاحب څومره وخت دغه د کاروبار کې دی خوږه میوجات حساب تقریبا چې دغه واته لس کاله به کېږي چې کافي تجربه ولري ان شاء الله دا څه چې په دې تخت تاسو ګورئ دا ان شاء الله ټول مخ پر دلته ساس کړی د نمونه والا مخ سره بلد شو کنه وښي دغه مټه دی ته دی کنه هغه چې وته وي دراسوړ ورته وي که څه کنه چې ډېر او استاد په پوېږي دغه ساده مټه دی نو هغه ته هغه وړاندې چې یې دي هغه ته سواته وي تر اواشه ورکه ځان ته چې وي مختلف قسمونه دي یو قسم نه دی کنه چې بعضي هیوادوال غواړي چې تراش ستا څنګه ته کنه ډېر ماشاءالله را روان دي شاوخوا چې وګورئ بل سبا کېدای شي سبا د کوچني اختر لومړی ورځ شي الله دې کي الله دې کی کنه ځکه مینوال ډېر سخت خوشاله دي صحیح ده کلچې شته کنه مختلف ټیم شته کلچې کې به سوره کوم تاسو جوړوي خلکو د پاره چې خو مونږ ته سب د خپل دلته راز جوړو او سره کابل راوړو دغه چې لګېدل دا ټول د کابل راغلي دي دغه چې دي دا به دلته خپل جوړې کړې دي چې استعمالي کې مثلا کوم شي نه استعمالوي کلچو کې بس دغه کابل چې شي استعمالي نه خو ولا ترميده وړل او هم دا ترميده وړل دي او بس خوګه مګه ده دغه پکې ورشي دا کول شي خلک ډیر خوخي وسغه هیوادوال شرازي تقاضا زیات دي دغه د کابلی چې دي کابلی کول چې ډیر خوخي په دې خاطر چې یو خلک نرم دي بلغه استادان چې دي کنه نو خواري په ډیره خواري په ډیره کې ولې موږ استادان خواري نه کوي ولا هو خبره دار چې وزلته نو الته د خلکو اقتصاد ته منګوري کنه اوس دای جوړ کړی د خلکو د اقتصاد د خاطر هغه شل ګران دي دا مثلا ارزان دي په دې خاطر باندې هغه ګران راځي دا خبره نور به کم مثلا نشته فرق به دا کشي دي خوشاله خپل روزګار نه بيخي ما شاء الله سل بسله او درب احسان دي الحمدلله بيخي روزه خو ما شاء الله د روزه وا هغه ثواب سه یو سو به ته ویل چې وي ورځي وګدي او لیوانه روزه دی ونی ولاو خدای دې قبول کړی چې نه روزه دی ونی ولا خیر لګ شوخي په کې کړی افا باندې وای مشکل نشته موږ ځوانان اوري خبر نشته او مکرو د نکړو د مولا خبر دی ومنله مکرو د نکړو د مولا خبر دی ومنله او پکې درا نکړه خلګي روزه دی ونی ولا او سترګي پسترګو شو خزر د سترګي واړولې سترګي پسترګو شو خزر د سترګي واړولې او مسکا دې هم نکړه ډالې روزه دی ونی ولا ثواب رااله او پښنمه دې مې کده کې وکړو ثواب رااله او پښنمه دې مې کده کې وکړو وزنګو هټالې روزه دی ونی ولا اخر کې به باندې او ټپه ما ته خدای پامانی کو چې زما او د استاد یاري سدي زما او د استاد یاري سدي او وسې مزړه لتانه خدای نه صبرې ډیر مننه راته کوم نړۍ مننه خوشاله مو کړو الله مو خوشاله را کور مدان خدای مو ژوند لره ډیر مننه دوستانو مننه کو دي ورور دې خوګو خبر نه ان شاء الله چې دغه خواږه چې خرڅې نو خبرې هم خوږې دي نو خې احساس لري چارو کامیابی برته ورته غوړ سره پاس شي د کامی ولسوالۍ کې نو ځوانانو سره خبرې کوو راځي را سره
دوستانو سلامونه بیا هم را سره اوسئ. مشر د څېرې سره انشاءالله ستاسې بهتره بلدتیا لرئ. د افغانستان یو خصوصا د کامې ولسوالۍ یو مشهوره څېره ده چې د خپل تمثیل له اړخه ډېر خدمت دی که د خپل هېوادوالو دپاره. سر خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر رالی کامې ته په خیر رالی او د بختور میش کې په خیر رالی. نوی بیخي ښکارېدی نه چېرته وایي ستا څنګ کې و خو ستا نه په یو نظر کار نه کوه څنګه نه تاسو هم دغه کړی چې د اخري روژې ته د هر څه ساتو. په خیر رالی په خیر رالی. واده باندې ودرېدو که نه؟ او بالکل. تعارف ته که څه هم ضرورت نه وي خو بیا هم که معرفي کې ښه به وي. زه سید محمد ایاز پاچا مې نوم دی او په راجا ملنګ باندې مشهور یم او د خپل وطنوالو دپاره داسې یو ډرامې جوړو داسې یو فن چې پکې وي او داسې د هغه ډرامې نه جوړو چې یاره هغې کې د بوتل او شراب او ډمې او ګډا نه 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 داسې شی جوړم پیغام ورکوم چې زه تا باندې اختان ودروم په جړا دې کړم. زه داسې شی جوړوم. یو دانه بیا ورو انشاءالله. مخکې د هغې نه سره خبرې کوو. څنګه د روزګار ښه دی؟ شکر دی الحمدلله الحمدلله الحمدلله. ستا واسه اکثر بازار مازدیګري شکر دی بس دا ولې روژې نه چې الله څنګه نیولې ده همقسې خدای راکوي. شکر دی خوشحاله دی د الله نه راضي. راځو د تمثیل د برخې نه مې یو څه درنه اورو او که نو اوس بیا تا پکې خواږه اضافه کوم. دغه وکړم مشهوره ده که نه وایي بال د راشد او بیټ د ګربز چکنی د راجا ماته کوي نه. دا مشهوره ده. دا زه نه یم دا خلک وایي خلکو شعار ده. د خلکو شعار دی. راځو تمثیل برخه کې څنګه راحته وي؟ ولا تمثیل خو زه ډېر شوقي وم او ډېر زیات شوقي یم. اوس هم شوقي یم. څومره وخت کار وکړه پکې؟ تقریبا یاره چې په ښه بد پوه شوی یم تمثیل سره مې مینه وه. او پاکستان کې زمونږ کورونه ولته ما دا کول نه ولې چې هلته ټول شراب او ټوپک او ډز او ډم او ګډا او دا شی نه. دا پښتون سره دا خوند نه کوي. پښتون څه ته وایي؟ پښتون دروند پښتون. نو موږ سره دا زموږ کلتور سره دا خوند نه کوي. یو غلط پیغام لېږدول دی هغه غلط پیغام دی. شراب او بوتل لاس کې نیولي پنسر یې داسې جګه کړي. نسل خرابېږي. دا د نوي نسل تبعي ده. او بل یو خبره بل هم کومه د پلرونو ته مې دا خواست دی چې د خپلو زامنو ته د بالغېدو نه مخکې دا ټچ موبایل مه ورکوئ. دا زما خواهش دی. خو بده پوی نه ورته موبایل او اسلامي امارات نه موږ خوشحاله یو ډېر خوشحاله یو ملاتړ یې کوو. خو زما ته یو خاص دی چې زمونږ د یو ډیم جوړ کړي. دا زما ځوانان ټانک جوړولی شي توپ جوړولی شي موټر جوړولی شي ماشینه جوړولی شي. نو چې دا برق جوړ به کړي چې برق نه خو د ایران غرونه او دشتې به رانه خوري وروره د کاڼي پې ځوانان یې راته ټول تباه او برباد کړه. اسلامي امارات موږ ستا ملاتړي خو ته موږ ته لږ څه وکړه که نه. انشاءالله ستا پیغام ورسېده. مشرانو پې باندې غور کوي ځکه دا د ولس دپاره د کارونو برخه ده. بالکل دا خو بس زموږ مشران ډېر ښه خلک دي ماشاءالله. زموږ مشران څوک نه په عذابوي خو دا لاندې طبقه دا کشران اسلامي امارات غړي چې دي که نه دا لږ خیر نه صحیح کېږي انشاءالله. رو به هر څه په قلار به سیستم جوړېږي. یو دم سیستم نه جوړېږي. راځو د جالب خاطرونو یو دانه ووایه چې لیدونکي دې خوشحاله شي لږ وخاندي. یو ورځ ریکارډینګ هم کولو د ناحقه دعوګیري او ډرامې ریکارډینګ هم کولو نو زه پکې ګجراتي قاتل یم. نو هغه ما ته وایي ډایرکټر وایي لاشه دروازه یې لکه. نو ما ورته وویل چې والکه غرق شي زه خو ګجراتي قاتل یم. ما باندې دروازه یې لکه هر څه مې خطا کړه ولاړم. یاره یو 50 نفره راپسې راخوشي وو چې خیر دی راجا خیر. ما ویل چې نه ما تمثیل نه وته کنه. نه نو دا خو مال ته بیزته کې ما کنه. ما کار نه دی وای. ګوره د هر چا خپل د ډاکټر خپل کاری د نجار خپل کاری د معلم خپل کاری. نو دغه حساب هر څه مو ته پرې خو دا بالکل خوشاله اوسې. ډېره مننه کور ودان خوشاله شو په لیدو. نو اختر باره کې څه پیغام لري؟ اختریز پیغام لري؟ بس اختر دا پیغام دی چې د افغانستان 40 ولایتو ټولو زما خویندو ورونو ته د اختر مبارکي او الله پاک دې په دې وطن کې روغ او جوړ او سوله راولي. الله پاک دې زمونږ د ځوانان نه دی دې دپاره د کار زمینه برابره کړي چې دا ما ته ایران او ترکیه او دې ملکونو نه بچ شي چې خپل وطن کې کار ښه ډېر دی. زمونږ ډېر مدنیات دي زمونږ ډېر شیونه دي خو چې دا په صحیح کار صحیح طریقه باندې وکارول شي
نو ان شاء الله زمونږ وطن بم جوړ شي او ځوانان بم د خیر په خپل کور باندې پاتې او یو ډیلاګ به ته اخر کې وکما وای نو بل به وی کما اجازه ده الکه تاسو اجازه ده وای چت په چت سوکا په سوکا وای کاکا جی پښتو چې پکې نه وي نو لاړې پیتوکا ډیر خسته صحیح شو کور ودان خوشاله اوسئ کور ودان تاسو نه کور ودان او روجه ماته راوړی دلته والله د ملنګي روجه ماته د راجا د لاس مخمخه دوستانو مننه کوم دی راجا ملنګ دا واقعا دی یو غوره استعداد دی د افغانستان دپاره او د خصوصا د کامې دپاره انشاءالله چې موږ ورسره خپله برخه سم کاري چې وه د میډیا د برخې پوره ورسره همکاري او تاسې مننه راسره پاتې شئ. دوستانو بیا هم را سره اوسئ استاد سره خبرې کوو چپس او پکوړې او ځینې څیزونه پخوي د هېوادوالو لپاره. سلام علیکم. السلام علیکم ورور جان خیر دی خیرت دی کلاري ده وخت تېرېږي شکر دی کارونه ښه دي بس شکر دی الله نه راضي لیدونکو ته ځان معرفي کړي. السلام علیکم نوم دې څه دی؟ هجرت الله استاد څه شی پخوي استادان د هېوادوالو دغه لس 12 کاله کېږي دغه د چپس او پکوړو کار کوو پانتون شبخانې سره مې یو لس 12 کاله کار وکړو دا یو کال یو نیم کال کېږي خپل کامې ته راغلي خپل وطن خپل ځای ته راغلي خپلې ولسوالۍ ته راغلو او شکر الحمدلله کار کې روزګار خو دلته خو بس دواړه ښه موږ ته اوس ګزاره کېږي بس روزګار مازدیګر به شروع کېږي اوس بس اوس لږ شروع کېږي تر مازدیګر ماښام بیا ښی بازار دغه د روژې کار دی که نه شی پخی ورته کوي بس دغه والو والا چپس دی او پکوړې دي مرچک دی او برګرې خانه راوړو او هګۍ دي وړو والا جوړو بس دغې باندې بس شکر الحمدلله 15 روپۍ مې ځان ته ګټو خپلو بچو د پاک حلالې بس روژې سره ښه انشاءالله بس شکر دی الحمدلله روژې په خیر تېرېږي بس تر بس پلانې په خیر څه ترتیبات هم کړي که نه بس ترتیبات هم کړي دي بس څه د الله نه هغه خوښه یې بس هم کړي جامې هر څه بس کړي ماشومانو درس ده ټول دا ضرورت دی دا خو د ماشومانو لباس دغه پکې خپل روزګار هم پکې کوو خپل غریبي هم کوو زونو ته راته دا وایي چې د کاریګرو یا چې تاسو غوندې داسې مصروفه دي دوی بیا اختر څنګه لمانځي څنګه اختر چارې کوي بس غریب سړی نو بس معلومه خبر دا ده چې بس خپل غریبي کار روزګار نو اختر مبارکۍ بیا د چا سره څوک نه سبا مزدوران دي خپل ټیم ورته ورکوي چې دغه ټیم باندې ستا چوټي شوه نن د پلانکي چوټي شوله بس ټیم ورکوي نو خپله کاریګر شي که نه اختر درېیمه څلورمه ده بیا وځي څوک دویمه ورځ څوک درېیمه لکه نوبت ټیم خبره ده که نه چاته یو ورځ ورکوي چاته دویمه ورځ چاته درېیمه ورځ ورکوي او موږ د خپلې خوښې کار دی که چوټي موږ هم کړه که نه بس خپلې خوښې کار هم دی نه مشکل نشته موږ دپاره خپل کار نه راځي او شکر الحمدلله بالکل څه ویل لري څه پیغام هېوادوال دې ګوري مسافر دې ګوري څه وینا لري بس سلامونه ټول نړۍ ټول مسلمانان اختر مبارکیم ده او بس الله دې د هغې روژې قبولې کړي زموږ الله قبولې کړي بس اختر پیغامونه ټولو ته مبارکي ده په هر وطن کې زموږ مسافر وروڼه دي او خپل وراره هم په خارج کې دی هلته تروزیګان بیا جرمني کې دی او تروزیګان بس خیره کله کله تپوس کوي زار وخت نه کوي خارجان بعض خلک وایي چې تپوس کې لږ کمزوري خو دي هغې دا کوي چې موږ نه څوک تمه ولګي او موږ ورته څنګه ورته څه کوو چې هغې ویلو چې دوی څه تمه نه وي بالکل بس سلام کلام ورسره کوو چار چا په موبایل باندې خبرې ورسره کوو بس جواب سلام کلام ورته کوم موږ ورته چې وایو تمه په خپل ځای پوښتنه بې ضرور ده بالکل نه پښتون خو هغه مسافر دي که نه یا پښتون نیم خو یې کوو او که زموږ پښتون یو کړه خپل وطن کې خپل بچو سره د هېواد په خلکو حق بالکل نه دا خو په هغې باندې مخ ده خو موږ هم مخ ده چې یو بل پښتانه وکړو سره اړیکې باید د جانبی دواړه مسافر نه خوند نه کوي دا خو معلومه خبره ده یو بل حق لرو که نه بالکل ډېره مننه خیر اوسې کور ودان خیر اوسې استاد مننه کوو کور ودان خوشحاله اوسې نور دوستان سره خبرې لرو راځئ راسره دوستانو بیا هم را سره اوسئ استاد زلبۍ پخې ورسره خبرې کوو سلام علیکم وعلیکم سلام سال دی خیر دی خیر دی روژې سره ښه شکر دی الحمدلله د خوشحاله لیدونکو ته ځان معرفي کړي زما نوم فردوس دی د کامې اوسېدونکی یم د قلیخون د کامې د قلیخون ښه فردوس تاسو څومره وخت چې خپله زلبۍ کار ته وته ما خو تقریبا 250 کاله عمر دی او بس په همدغه کې لګېو نو بس کار کوو 50 کاله یاره ډېر کافي تجربه ده نو بالکل
څومره خرڅېږي ورځې په جریان کې تاسې اوس د اختر شپې ورځې هم دي پروشات به ډېر بس شکر دی الحمدلله بس خرڅېږي دغه زیات دی نو آمدن زیات دی آمدن زیات دی خلک ډېر راځي په دې قلاخون بازار کې یعنې زما مشهوره جلوبۍ زما ده بس دغه د شهرت راز په څه کې ده چې مشهوره شوی دی نو بس دا شو چې کار صفا دی کار صفا دی کار صفایي ده بل بوره ده بعضې خلک نور شیونه هم پکې استعمالوي او شکرین او ګلوکوز استعمالوي نو هغه خوند بیل او بوري بیل او کنه خلک دغه نه ستړي شوي دي څه وایي کاکا ملاوټ پکې نشته ملاوټ پکې نشته ده کاکا وایي چې دې کې ملاوټ نشته او خاص بوره پکې استعمالېږي څه په بوره استعمالېږي وړي دي او دغه مومین غوړي دي مومین غوړي استعمالېږي په همدې خاطر باندې شهرت شهرت پیدا کړی دی او ځکه ساده خلک راځي او ستا پکې څه وظیفه ده غلطه ته ما د ناس نه د پخلی دم کېنم والته د غلم ناست یم ټول لم ناست یم شربت تم ناست یم چې شی مخ لاس راغی ما هغه یعنی کار کې استاد سره نه بیکار ځان نه پریدو کنه یو کار روان شوی ده مقصد کار شکر الحمدلله کار روان دي خوشاله اوسئ راځي نو داسې وایي چې د اختر دپاره څه ترتیبات نیولې تاسې ولا د اختر پر موږ ترتیبات نیولم دي نو موږ مټیم پخ کړی دا جلوبۍ پخ کړی دي نمک پاریم پخ کړی دی او لګیو کار درګردم روان کړی دي شکر الحمدلله او شکر الحمدلله خبر سټاپونه مولا برابر کړی دی او خرید شته نه چې نشته خرید شته او شته شکر الحمدلله خرید خلک چې ډېر خوښوي مشتریان چې راځي ولا چې مشتریان چې بس هر او شی وړي جلوبۍ وړي مټۍ وړي نمک پاري وړي توره مټۍ وړي زمونږ ډېره زیاته خرڅېږي جلوبۍ ډېره خرڅېږي او څومره اندازه کې خرڅېږي بیا روزانه به داسې خرڅو نو داسې 15 منه 14 منه پورې دغسې 15 منه 14 منه خرڅېږي دا خوځي او نور شی پخولی شي که نه ولې نه رقم په رقم مټۍ ده ګوره 3 قسمه مټۍ ده او هر څه د خپله تېر مټۍ کې بس استعمالېږي چې خوندور راشي ذایقه صحیح راشي خوندوره خو یو قسم ده چې هغه په دې وچ شوده استعمالېږي پکې او اوږده مټۍ ده او هغې باندې ښه راځي او دغه توره مټۍ ده نو موږ ماسته اچو په مستو باندې او خوږوالی کوي به خوږوالی هم لري او ښه دغه ذایقه هم لري مستو سره خو دغه نه کوي نه د مستو خو ډېر هغه 400 واله مټۍ ده ښه مټۍ ده هغه خوشحاله او سلامت سي مهرباني که د اختر پر رابطه وشي هیوادوال اختر پیغام لري مبارکي ورکړي مهرباني نو بس هیوادوال ته زمونږ دا پیغام دی چې بس الله دې ټول خوشحاله لري او دغه اختر دې پاک پروردګار په خیر سره په خوشحالۍ سره راولي بس زمونږ دغه پیغام دی نو بس ټولو ته دې مبارکي دا ژوندی اوسئ خدای خوشحاله ډېره مننه کوم استاد نه کار نه وباسو د سیزن وخت دی مصروفیاتو وخت دی له تاسې سره مننه ژوندی اوسئ رمضان خوشحاله اوسئ ډېره مننه دوستان را سره پاس شئ د کامې قلعهخون بازار ته ځو نور ځوانانو سره هم خبرې را سره پاس شئ دوستانو را سره اوسئ کاکا سره خبرې کوو سلام علیکم وعلیکم السلام خیر صحت دې ښه ده انشاءالله الحمدلله تاسو ښه صحیح روژه خو ډېره ښایسته الحمدلله ډېره ښایسته روژه ده خوندورې روژې دي او ټولې روژې د ښایسته موسم دی او د الله مهرباني ده ډېره ښایسته روژه ده نوم کدیوالی کاکا زما نوم عبدالقادر دی د کامې که نه د کامې اوسېدونکی د قلعه اخون کلي اوسېدونکی قلعهخون د اخون کلي اوسېدونکی او د قلعه اخون د اخون کلي اوسېدونکی یم راځو کامه کې اختر تاسو څنګه لمانځئ د اختر خو موږ د اختر کې خو موږ داسې لمانځو چې سهار مانځه ته ځان تیار کړو جمعې ته لاړ شو جمعې ته خطبه وویل شي خطبې نه وروسته دوا وشي او هر سړی راځي خپل کور ته خپل کور کې چای کړو وریجې کړو هر یو کتابۍ او څوکړکې سهار ناشته برابر کړي چې خپل وسې مطابق هو بیا وروسته له هغې نه څه کوئ وځئ د هغې نه وروسته وځو کورونو ته مشرانو ته سپین ږیرو ته ملا امام ته ځو په اختر مبارکي کوو چا څوک مریض وي د هغې پوښتنې ته لاړ شو د هغې دغه وکړو څه فکر کوئ په اخترونو کې څه فرق راغلی کمی زیاتی شته که نه شته اوس خو ډېر ښه اوس ډېر دغه راغلی دی سهولت راغلی ښه شوي دي والا خلک ډېر ښه شوي دي والا د دین نه ډېر باخبره دي پخوا به چې جنازه کېده که نه
هر سړي به دیوالونو غاړو باندې به کېناسته جنازې مونځ به یې نه کوو چاته زده نه و اوس خدای فضل دی چې ټول واړه او غټ ټول په جنازه کې ودرېږي دین نه خبره مدرسې ډېرې شوې مدرسې ډېر شکر الحمدلله دین ډېر دی او ولا ډېر خوشحاله وو په دې دغه کې مونږه څه پیغام لري څه ویل لري لیدونکي ګوري چاته څه پیغام لري اختر مبارکي لري خلکو ته او ټول ولس ته مبارکي د اختر وایم خدای دې بختور کاندي خدای دې موږ د افغانستان کې داسې سوله او دغه امنیت قایم دایم لري امین او خدای دې موږ ټول مسلمانان خوشحاله کړي خدای دا پړې کې مې دا یو غټ ارمان دی چې بیت الله شریف حج ته تللی ویم ان شاء الله الله به خیر کړي الله به ځکه چې څه شي انسان غواړي الله تعالی ورکوي ورته الله دې راکړي نو الله دې ډېر عمر سپینګیری شوم او ډېر زیات الله نه شوم پړه باندې مې ډېر غټ ارمان دی بس ان شاء الله هیوادوال به د دعاګانو کې یاد ساتي کاکا ته دعا کوي چې په خیر نصیب وشي او بیت الله شریف ته بیت الله شریف ته لاړ شم او د اخر ارمان پوره شي الله آمین خان ته ورځي الله آمین ډیره مننه کاکا خیر اوسئ الله عزتمن لري تا دې خدای خوشاله آباد لري خوشاله اوسئ کور ته ډیره مننه دوستانو مننه کو کاکا نه را سره پاتې شي راځي دوستانو بیا هم را سره اوسئ د هیواد تکړه خوږ شوی شاعر مسرور صاحب راته ګیر ته راغلی او سره خبرې کوو انشاءالله السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب صاحب ستړي مه شئ په خیر علی الله مو راوړي خوشحاله اوسئ بلکل خیر بیا هم که په خپله ژبه باندې لیدونکو ته ځان معرفي کې خوښ به زما نوم خیر محمد مسرور دی او د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی محمد مسرور صاحب مسرور صاحب تقریبا ډېر اشعار لري هم او د شعر خواږه ژبه او خوږ استعداد الله تعالی ورکړی و سره یو څه به اورو مسرور صاحب څه وایي لیدونکو ته به اوس د خیره ځکه موږ وایو چې لیدونکي مختلفه لیدونکي لرو ادبیاتو برخه کې بیا د شعر برخه کې ډېر مینهوال شته بلکل نو صاحب صاحب ستاسو غوښتنه ده او زموږ قبوله ده د نن ډېر کلونه وړاندې یو شعر ما لیکلی و چې اوس مې ذهن ته راځي اول به داسې کوو یو پوښتنه به وکړو چې شعر ته څنګه راغلی تاسو بیا به شعر وایو ځکه اکثره د خلکو ذهن کې دا پوښتنه پیدا کېږي صافی صاحب پوښتنه ډېر په ځای ده او ښه پوښتنه دې وکړه شاعري هر قسم هر مسلک چې شوق ونه لري ذوق ونه لري علاقه ونه لري هیڅ کله نسور نشي کولی نو زیاتره زه وایم چې شوق او علاقه ډېر مهم شی دی دا هر کار روزګار لپاره خرازونو د شعر برخه ته څه به تاسو نه واورو صافی صاحب ډېر پخوانی شعر دی او شوق شعر دی د ملګرو نه او تاسو نه او د لیدونکو نه ټول نه بخښنه غواړم او خو اوس ستاسو غوښتنه ده او په یاد مې همدا شعر دی چې وایي خلک مالداره دي قوي دي وس مې نه رسېږي خلک مالداره دي قوي دي وس مې نه رسېږي خلک مالداره دي قوي دي وس مې نه رسېږي د جنۍ شپږ ورونه زلمي دي وس مې نه رسېږي او زه به یې کوم ورور د میالي صاحب مزار ته وړم زه به یې کوم ورور د میالي صاحب مزار ته وړم مننه زه به یې کوم ورور د میالي صاحب مزار ته وړم او دا خو د مخې لیوني دي وس مې نه رسېږي ډېر ښایسته او په بخښنې سره وایي دا ستا د شونډو ښکلولو لاره کومه سې ده دا ستا د شونډو ښکلولو لاره کومه سې ده لار کې ولاړ له تاغزه دي وس مې نه رسېږي ډېر ښایسته ډېر لوړ دي او زما د خټو یو جونګړه د اطراف کې اوسم زما د خټو یو جونګړه د اطراف کې اوسم زما د خټو یو جونګړه د اطراف کې اوسم هغې بنګلي لري خاري دي وس مې نه رسېږي او اخره کې وایي چې زه خیر محمد مسرور زاري کولی نه شم نوره زه خیر محمد مسرور زاري کولی نه شم نوره زه خیر محمد مسرور زاري کولی نه شم نوره او د زړه مې وران ټول دیوالګي دي وس مې نه رسېږي ډېر ښایسته ډېر ښایسته د دغه شعر د لیکلو ځکه شوخي هم پکې ده او چې ادبیاتو کې شوخي نه بیا خوند هم لري نو طبعا داسې اجتماعي اړیکې بعضې وخت کې داسې چې
حالاتو باندې بعضې وخت کې په مینه باندې نو طبعا چې کوم باندې برابر مینه چې بخښنې سره زه چې ګورم ډېره مینې ته تمایله شعر ده داسې نه ده ولا زه داسې دی چې یو سړی په خپلې وجه کې زه په خپله چې دی نو په شوخه شاعرۍ کې دی لږ ګزاره کوم قلم مې چلېږي که نه یعنې شوخه شاعري به دې زیاته وي زه او طبعا یو څه ډېره ده که نه؟ نه زیاته ده او داسې شاعري چې هغه وطني رنګ ولري هغه هم په اشعارو مجموعه کې یو شته څه ناصر شته شته که نه ځکه موږ تاسې د وطن حالات یا د وطن مینه هڅوي چې یو څه باید ولیکو او خامخا یو څه به وي او بلکل شته ژوندی او سلامت سي نو هېوادوال ته څه ویل لرئ مرګ د خدمت کوي نو زه به یو لنډۍ ووایم په خپله صحیح ده مهرباني او د هغې نه وروسته بیا نو خدای پاماني کړو بلا خوند به وکړي لیدونکو لنډۍ ده وایي د تورو سترګو لیسنس جوړ کړه د تورو سترګو لیسنس جوړ کړه د تورو سترګو لیسنس جوړ کړه او په قلیخون کې ترافیک راوتي دي اوهو ډېر ښایسته پاسون صاحب ترافیک راوتي ګوره ګزاره کوه او ګزاره کوه ډېر ښایسته و ډېر خوندور و بس خلاص پیغام دی اورو اختر په اړه باندې هېوادوال څه پیغام لري؟ اختر مبارک اختر د خیره او مبارک روژې نو روژې د خیره مبارکې په ختمېدو دي او اختر په نږدې کېدو دی نو د ټولو لیدونکو کوم ځوانان چې موږ سره دلته ولاړ دي د ټول نه مې خواص او غوښتنه تقاضا مې دا ده چې له پټاقیو ډزو او د هغه کارونو نه بې ځایه اسراف مصرف په ټولنه کې مشکلات پیدا کوي او حلل پېښېږي ځان وساتي او اختر مبارکي د ټولو هېوادوالو سره وکړي او د هغه چا سره چې له ده نه خفه نو په دې اختر کې ورشي او د هغه سره ستړي مه شي او د اختر مبارکي وکړي تر څو هغه په خدای کړي بلکل خوشحاله اوسئ سلام اوسئ ډېره مننه ملګری څنګ کې ناست سره به موږ خبرې وکړو چې زړه یې تنګ نه شي السلام علیکم وعلیکم السلام صحت دی ښه دی الحمدلله ځان رامعرفي کړه لیدونکي دې وپېژني نوم مې زبیر شاه دی زبیر شاه هم تصویر کې راغلی دوستانو سره خبرې کوو زبیر شاه نو ته څه مصروفیت لرې زه خو مصروفیت د دکان کړی دی سبزۍ کاروبار مکتب دې ویلی که نه مکتب مې ویلی دی فارغ شوی فارغ شوی 12 نه 12 نه څه شی به ویله خیره بس دکان هم سچولی او داسې مسرور صاحب خو شاعر دی تا خو ادبیاتو سره شوق نه وي نه ولا زما سره خاص شوق نشي او اجتماعي اړیکې دي باید هر انسان تقاضا ده چې یو څه وکړي. بس زما سره شوق نشته څه به ویله خیره بس خپل د شوق نه ده یو خو کورنۍ خوښه یو خپل خوښه که نه سړی غواړي خپل شوق زما ډېر شوق چې به کرکټ سره وي د اکاډمۍ ته لاره پیدا کړي اکاډمۍ ته به انشاءالله خوشحاله اوسئ په دې هیله چې خپل مقصد ته ورسېږي امین تاسو ده که نه ډېره مننه تاسو نه خیر اوسې تا هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ دوستانو مننه کوو او ماشوم وراره ګل هم را سره ناست دی نوم د چی دی محمد امین محمد امین مکتب کې هو څوم صنف کې وم اووم صنف کې ماشاءالله ښه کوم مضمون دې ډېر خوښېږي په مکتب کتابونو کې مکتب کتابونه کې ټول مې خوښېږي پښتو دې خوښېږي هو پښتو نه کوم حمد شریف نعت شریف کوم شعر دې زده دی لیدونکي ته ووایې نه همداسې خو راته حمد شریف دې زده نه دی نه په یاد خو راته نه دي ریاضي دې ولې نه خوښېږي ریاضي سره مې شوق نشته زده دې هم نه دی بیخي په سوالونو حلولو نه پوهېږي جمع هسې تقسیم پوهېږم پوهېږي ورباندې هو. څه به ویله خیر چې مکتب نه فارغ شي زلمی شي څه به وایي ډاکټر کېږي انجینر کېږي څه شی کېږي انشاءالله ډاکټر کېږم ډاکټر کېږي به خلکو ته به خدمت کوي هو ها که نه هسې نه چې خلکو نه به ډېر فیس اخلي یو ټول مریضان خفه وي درنه نه مني نه ګزاره به کوې هو. ډېره مننه خیر اوسې کور ودان دوستان مننه کوم له ملګرو نه تاسې نه هم چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا وکړه د اقامې بازار کې له هېوادوالو سره مرکې او خبرې وکړي بیا هم راسره پاتې شئ
دوستانو بیا هم را سره اوسئ د کامې ولسوالۍ د سربند په سیمه کې یو. تاسې ګورئ یو ښکلی طبیعت او ښایسته فضا ده. کښتۍ چپکر مو هم ووهه نو تاسې به انځورونه او تصویرونه وګورئ. بیا هم را سره موږ سره ملګری ولاړ او سره خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر صاحب صحت ده ښه ده انشاءالله خیر جوړ پوهې. ملګری موږ سره د ترانسپورټ برخه کې نن پوره همکاري وکړله. نوم دی؟ نوم مې سباون سبا ده. سباون سبا صاحب چې تر ډېره حوصلهمند انسان دی. پوره کافي حوصله الله تعالی ورکړې موږ سره په ټوله برنامه کې تقریبا د وګرځېده تکلیف او زحمت یې ویسته. سبا صاحب نور څه ویل لري؟ اختر ته له خیره تاسو ترتیبات کړي. بس روژه دا د په خیر خلاصه شوله او زه خوش چې په خیر او خوشحالۍ خلاصه شوله. او انشاءالله سبا د اختر اوله ورځ به له خیره ټول دوستان به سره یو ځای کېږو، مبارکیانې به کوو، یو بل خوا ته به ورځو انشاءالله که ژوند روغ سره ور به پخلا کوو. او دا چا سره ګرځو به له خیره دوستان به ګورو، خپلوان به ګورو، یاران ملګري به ګورو، ټولو باندې به ګرځو، ټول به ګورو تاسې ډریوران خپل ډریوران ملګري به وګورئ انشاءالله. او ټولو دوستانو باندې به ګرځو، ډریورانې همکارانې او کنډیوالانې ټولو باندې. بعضې ملګري وایي که د اختر په ورځ کې به ډریوران نه خفه کوئ ځکه دا کار هم بند دی. والا چې نه راځه بس یاران دې ژوندي انشاءالله. بس دا دوستان به ګرځو پکې چکرې به وهو. اوسه پورې مزدوریانې کولې چټیم نه ډېرېږي. زحمت هم ویسه دی انشاءالله. ملګرو سره خدمت به کوو. ډېره انشاءالله ضرور. دوستانو مننه کوله تاسې نه هم. انجینر پاسون صدیقي صاحب د کمرې په برخه کې زحمت وباسي موږ سره ملګری دی او زه غلام اسحاق صافی. نو تر بیا چې تاسې خدمت ته راځو خپرونه هم په همدې یو څو بیتونو سره پای ته رسوو. وایي ګلې مه کوه ظالمه 3 بجې دي ګوره ستا هم سترګه سره ده خدای په امان. او زه سبا به تر سهاره قصې وکړو اوس دستي د خدای په امان. دا به کومه طریقه له ځانه لاړ شي دا کړکۍ دا دروازه ده خدای په امان. دوستانو خبرونه هم پای ته رسوو. هیلهمند یم چې خبرونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه غلام اسحاق صافی د خپل ګران کامرامین سره پاسون صدیقي صاحب سره ستاسې درانه خدمت ته راځم. تاسو ټول په لوی او مهربانه څښتن تعالی سپارم هر چیرې چې یاست خوښ آباد او سوکاله او د خوشحالۍ ډک اختر ولرئ. هر چیرې چې یاست آباد اوسئ. خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.